ترافیکي لارښود. ګرانو دوستانو، زموږ د نن درس موضوع د معلومات کننده لوحې. وخت چې څوک په پسې لوحه ورسره ولاړ وي، دغه استقامت چې مثلا غزنی د سړک پر راسته طرف دی 2 کیلومتره، هغه د تیر سار ورسره وي. کندهار د جادې پر چپه طرف دی 2 کیلومتره. مثلا کجکی پر دې طرف دی، هغه د تیر سرونه ورسره وي. یا په داخل د ښار کې به لوحه ولاړې، هلته تا ته درښیي چې روزګان پر دې خوا دی، مثلا د برو دروازه پر دې خوا ده، سټوډیوم پر دې خوا دی، ډاکخانه پر دې خوا ده، د تیارو میدان پر دې خوا دی. دا ټول په لوحو سره په ښار کې تا ته معلومات ورکول کیږي. ډریور باید د دې سره ولد وي او په دې باید پوه وي. راځو څلورم، په پسې لوحه د 950 پکښې لیکلي دي، په شنه رنګ کې ده. په پسې په ژړ رنګ کې لوحه د 3 پکښې لیکلي دي. زما وړونو یو شین رنګ دی، یو ژړ رنګ دی. ژړ رنګ د جادې لمبر پکښې کی. دا ټول عمر واضح سوي. مثلا عینو مینه 100 نمبر سړک، 10 نمبر سړک، نو هغه په ژړ رنګ کې لوحه د 10 نمبر باندې لیکلي دي. ضرور ژړ رنګ به وي. او کچېرې شین رنګ ورسره او هغه د جادې اوږدوالی درښیي، مثلا جاده 2 متره ده، یعنې شین رنګ په اوږدوالي کې رالی او ژړ رنګ د جادې نمبر سو. په پسې سالنګ واټ دی. وخت کې چې هر کوتل په دا کوتل کې دننه د جادې وڅنګ ته یو میداني وي، نو دې ته واټ ویل کېږي. کله چې یو موټر ته تخنیکي عوارض پیښیږي یا مشکلات ورته جوړیږي، نو دی د میداني ته ورګرځي او ورې دا مشکلات حلوي. په داخل د ښار کې بیا لوحه ولاړې، د تیر سرونه ورسره سته. هر ځای درښیي، محکمه پر دې خوا ده، سټوډیوم پر دې خوا دی، ډاکخانه پر دې خوا ده. هغه ټوله تا ته راهنمایي کوي. دا په پسې لوحه عیناً شکل لري، په ښار کې ولاړه ده. تا ته هر استقامت ښیي، مثلا بولدک پر دې خوا دی، ولسوالي پر دې خوا ده، یا ارغنده ولسوالي پر دې خوا ده. تا ته ټوله درښیي. په پسې ژړې لوحې دي، د انحراف لوحې ورته ویل کېږي. وخت پر سړک باندې کار پیښیږي، مشکل پیدا کوي یا یې ترمیموي، نو پولیس ته ترافیکو دا لوحه ورې دروي، وایي انحراف وکړه. هغه د تیر سار به تا ته نښانې درښیي. مثلا د شیدان په چوک باندې مشکلات راځي، د خاط پر کوڅه باندې لوحه دروي، وایي انحراف وکړه د سټوډیوم خواته. نو پر هره خوا چې انحراف و، هغې خواته موږ تاسو انحراف کوو، دا ورخرو استقامت ته تغییر ورکوو. په پسې د ولایاتو په سطح انحراف دی. مثلا سالنګ باندې کار باندې روان دی، پر چوک ارغندی باندې لوحه دروي، وایي داسې پر بامیانو، پر وردګو، پر بدخشان باندې تیر سه او ځان مزار ته ورسوه. یعنی دا د ولایتو په سطح سره چې سو انحراف سو. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.